بعضې قصې د عبرت دپاره د انسان ذهن پې کولاویږي. زمونږ په دې قصه کې مقصد دی، قصه ته بیانوم. و یو ځل وبا او طاعون یو علاقې ته روان و. وایي چا دې لاره کې تپوس وکړو چې چېرته روان یو؟ فلانکي علاقې ته ځمه. وایي څومره کسان به مړه کوې؟ وایي پوره 10,000 کسان به مړه کړو. وایي چې کله هغه علاقې ته وبا ورسېده، یو میاشت پس هغه وبا واپسۍ کې روانه ده، بیا دې لاره کې سړی تپوس کوي چې تا خو ویلې زه فلانکي علاقې ته ځم او 10,000 کسان مړه کوم، تا خو 50,000 مړه کړل دلته. وایي وبا ورته ویلې چې ما 10,000 مړه کړي، چې کوم الله لیکلي زما په سبب باندې هغه 10,000 و، دا 40,000 چې کوم دي دا د یاري د وجې نه مړه شوي دي، دا ما نه دي مړه کړي. مقصد دلته دا و چې یره به داسې نه پهلاوي چې ته نیک اعمال پرېږدي، ځان ویروه. او دا مقصد هم دی د الله تعالی. او یو ځل په کوفه کې زلزله رااله، ابن عباس وفرمایل چې رب العالمین تاسو نه د توبې مطالبه کوي، توبه وباسئ. او حدیث پاک د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام حدیث پیش کړ، یخوف به عباده، په دې باندې رب العالمین خپل بندگان یری ير وکي. خو تاسو يرم نه چې نیک اعمال پرېږدئ، اسباب باندې نظر وکئ، د مرګ نه ویریږئ. نه دا مه کوئ. کني چې کله انسان ویریږي ډېر زیات، نو بیا د قوت مدافعت کار پرېږدي، بیا هغه خپل چې کومه ډیوټي ده هغه نشي سر انجامولی. د هغې د وجې نه انسان زړه سکته وکړي او بیا دا ځای شي. زمونږ دا ایمان دی چې زمونږ مرګ مونږ ته الله لیکلی دی، لا یستقدمون ساعة ولا یستقدرون. او بل مقام کې رب العالمین فرمایي چې څه شی انسان ته رسیږي دا لیک شوی دی، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. او حدیث پاک د انسانیت د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د انسان مرګ او ژوند او د رزق هر څه لیکلی شوی دی. په دې باندې زمونږ ایمان دی، یقین دی. الله ته توجه پکار ده. دا مختصری خبرې وي. خبره اوله د سوریا باره کې وه چې دا نظریه نه دي ساتل پکار چې 12 مای سره به دا ختم شي. نه، الله راوستي الله به یې ختموي. چې کوم ذکر حدیث کې دی هغه مقصد دا نه دی. دویمه خبره د بنري صاحب په انټرویو کې چې د غامدي صاحب سره شوې وه، هغه د علماو خلاف هغه خبره د هغه مناسب نه ده. نور مونږ ته پکار دی چې الله ته توجه وکړو. رب العالمین به زمونږ نه دا وبا، دا مصیبت او دا پریشانی لرې کوي. دعا وکړئ په آخره کې چې رب العالمین هغه ملګري چې کوم ملګري په دې کې وفات شوي، الله هغوی ته مغفرت نصیب کړي. کوم ملګري چې بیماران دي رب العالمین دې هغوی ته صحت ورکړي. کوم ملګري چې روغ دي رب العالمین دې هغوی د دې وبا او مصیبت نه لرې وساتي. رب العالمین زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي، زموږ دعاګانې قبول کړي، زموږ عبادات قبول کړي. رب العالمین هغې دعاګانو کې چې نبی پاک علیه السلام د امت دپاره غوښتي دي برپور زموږ حصه وکړي. یا الله د کوم وفتونو نه، د کوم عذابونو نه او د کوم مرضونو نه چې پناه غوښتې ده، یا الله مونږ ته د هغې نه پناه راکړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.